أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون أولئك الذين كفروا إلى جهنم يحشرون صدق الله العظيم. درود شريف كل بشوق سروي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم زوانانو مسلمانانو ورونو او درنو لیدونکو او لیدونکو، اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله موږ تاسو د فکر او ډالۍ درسونو په لړۍ کې نن دویم درس ده. دویم درس د کفارو پیژندنه او حالتونه. نو کوشش به دا کوئ تیر درس هم تاسو اورېدلی وي، اول درس دی دویم درس دا ټول موږ اته یا نه یا لس درسونه لرو. ترتیب سره به اورئ، بیا اخر کې ورسې امتحان لپاره آماده وئ او خلاصه به لیکئ. اخر کې به تاسو انشاءالله اول درس خلاصه هم راوړي او زه درنه ټول کوم انشاءالله بیا. او څو میډیا لارې دي، واتساپ لارې، یوټیوب، فیسبوک لارې، هغه دغسې په واتساپ کې خلاصه رالیږي، مشکل نشته چې دا سړی کار کوي که نه. محترمو، دغه درس اړتیا ولې پیدا سوه؟ موږ ولې کافر باید سم وپېژنو، حالتونه یې وپېژنو، په قرآن آیت باندې به ثابتو. یو آیت، دوه، درې، څلورو آیتونو باندې به تاسو ډېر ښه د کافران وپېژنئ. اصل وجه دا ده که تاسو فکر کړی هر چې کې دا بحث کېږي که نه، اوس د فکري جګړې انحراف دومره سوی، دومره ځوانان ګډوډ سوي مسلمانان عام کې که نه، چې اوس کافر تر ورځ کافر ده څوک؟ ګلوبلایزیشن ورته وایي، نړیوالتوب که نه، غرب خوښونه به بن کې دوست دښمن را کړی ده. یعنې داسې یو حالت ده که نه، ښه متوجه سئ چې خپل مسلمان موږ ته پردی برېښي، کافر ښه نه باندې لګېږي. فکر مو کړی که نه؟ اوس کافر او د مسلمان فرق نه سو کولی. که تاسو فکر کړي 20 کاله وایي نه امریکا راغله 20 کاله بېرته لاړه، هېڅ مشکل نه سي. آیا دا رښتیا هم داسې ده؟ د اسلام او د کفر دښمني خو د اسلام صدر اسلام نه شروع سوې ده، د بدر د غزا نه. اوس وخت کې ولې یو مسلمان کافر ته دښمن په سترګه نه ګوري؟ فکري جګړې تاثیرات څومره ډېر دي. تاسو به دلته په یو آیت کې چې سورت انفال 14 آیت د 9 سپارې اخري صفحه د 10 سپارې ته نږدې دغه آیات چې موږ خپل علماو نه زده کړی، تفسیر، ترجمه، معرفت قرآن، یا زدراني شیخ صاحب ورته ویلي یو بیان کوو که نه، ما زه درته ولیکه، ډېر خوند یې راکړ، ډېر پخوا یې دا بیان کړی و. نو تاسو به د کافران سم وپېژنئ چې دوی پخوا څه کول صدر اسلام نه، اوس څه کوي، بلکل همدا شپه وړه حالت دوی باندې تطبیقېږي، مصداق یې ګرځي. دا کافران خو رښتیا دي، موږ دښمنان دي. دا کارونه چې الله خو ولیدي همداسې مخکې هم کول، اوس هم کوي. بیا به تاسې د کافران حالتونه وپېژنئ، د کافر دښمني به تاسو څرګنده شي. محترمو، رب ذوالجلال الله عز وجل جل جلاله فرمایي، اول دغه آیت لفظي معنا کوو، بیا یې تفسیر کوو. الله فرمایي ان الذین کفروا، هغه کسان چې کافران دي، ينفقون اموالهم، دوی به مصرفوي خپل مالونه، مصرف به یې کړي، مصرفوي به یې په آینده کې مضارع ده. څه شي خپل مالونه؟ پیسې، ډالر که نه. لیصدوا، ولې به مصرفوي؟ لام تعلیله علت لپاره ده. لیصدوا چې دوی واړوي خلک عن سبیل الله، د لارې د الله نه، د اسلام نه. ښه بیا به مصرف کي، هو فسینفقونها، مصرف به یې کي، دا مال به دوی مصرف کی. ښه بیا کله مال مصرف کړ، ثم تكون عليهم حسرة، بیا به دوی باندې پښیمانتا راسي، پښیمانه وي، افسوس به کوي. دا هم څه مصرف، ځکه په باطل لار کې مال مصرفول د دې افسوس لامل ګرځي. بیا ثم یغلبون، بیا به شکست هم وخوري، مغلوب به هم سي. او بیا والذین کفروا الى جهنم یحشرون، همدغه کافران به الله جهنم ته هم راجمع کي. اوس په دې کې حالتونه ګوره، دا یو حالت د آیات به همداسې په حالتو باندې زده کوئ، ښه؟ یعنې سخت نه ده، اسانه ده. که تاسو ته بیا راغلل په داسې مثلا دا اول حالت ده که نه، اول حالت، اول سټیپ. نو اول حالت دا ده، دا مثلا دویم حالت که نه، داسې داسې مصري سرخاني ورکړي که نه موږ، دی دریم حالت، دی څلورم حالت، دی پنځم حالت که نه، داسې دی شپږم حالت، او دی
وم حالت اوس څنګه حالتونه دي ګورئ ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي څوک دي یعنی په دنیا کې دوه ډلې دي انسانان خو یو ټول انسانان یو نه یو دیو آدم نه پیدا یو آدم علی السلام نه خدای انسانان اما کفورا و اما شکورا خیر تاسو درس څخه متوجه سئ نو بیا دوری کې بیرته واورئ بیا د کلام وکئ دلته درس ذهن کې څه کېني بیا خپل هم لیکلی سئ نو ان الذين كفروا ګوره انسانانو کې څو ډلې دي دوه کفورا شکورا نویستمه سپاره کې راځي یا کافران دي یا شکر کوونکي مسلمانان دي نو دلته چا حالت بیانېږي د کافرو چا حالت بیانېږي د کافرو ان الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي کفر یې کړی ښه نو چې افغانستان ته راغلي وو د یو پیړۍ کې 3 ډوله کافران راغلي دي انګریزان چې راغلي وو که نه د امان الله خان په وخت کې هغه نه مخکې کافرانو که نه وو منې که نه منې منې د 50 کاله مخکې 15 کاله مخکې چې روسان راغلي وو کافر وو که نه وو منې ښه د تیر 15 کاله مخکې چې امریکایان ووتل که نه د 20 کال 2001 2020 پورې امریکایان جمع ناټو حساب که نه دا منې امریکایان چې کافر وو که نه وو شک خو نه کوئ نو ان الذين كفروا هغه کسان چې کافران اصل کې دغه شان نزول اول زده کې دغه شان نزول اصل کې د قریش مشرانو مبارک ده بدر غزا کې نو چې ابو جهل لښکر راوباسه مالونه یې ولګول که نه هره ورځ بېنده یې الله سبحانه رالول ډېر مصرف یې اوس خو بېرته بیا مغلوب سرشکست یې وخوړ مشران یې مړه سول توادونه یې وسول ډېر پښېمان وو بېرته بیا چې کوم دوی قافله راوستلې وه هغه ګټه یې ټوله بېرته د یهود لپاره ځانګړې کړه ابو سفیان هغه وخت اسلام نه و راوړی که نه ابو سفیان بن حرب نو ټولې پیسې د اسلام د خلاف ولګولې خو بیا هم په بدر بیا هم شکست وخوړ ډېر پښېمانه وو بیا دا مو څه وکړو نو دا خو ينفقون آینده کې هم دا کار کوي د ابو جهل لاریوان شته که نشته خو دا د هغه وخت کافران چې د اوس دومره پر نسل لري که خو البته یو فرق شته ښه یو فرق دا ده چې دغه وخت ابو جهل چې لوی کافر و د امت فرعون ورته ویل سوی ده که نه نو هغه هم چې کله نو پیغمبر اسلام کور یې محاصره کړ کله چې پیغمبر اسلام هجرت کوي د مکې نه مدینې ته نو کور نه تر تا کور ته راوختل نه تاسو به سیرت یې اورېدلي که نه بیا ولاړو خو د اوس وخت کافران د ابو جهل لارویان نو دا بیا یو څه نور هم بیا ده به دي ګستاخان دي دوی چې اوس وخت کې چاپې اچولې کور راوختل که نه کور ته به شپې وراوختل که نه دماغ ته عزت او قد خبزې ترتیب ټول به ګډوډ د یو کافرانو نه دا یو څه نور هم ګستاخیان دي مخ ته تللي هغه یو څه پخه وو په کوپر کې یو څه پخه وو ادبي وو چا حریم ته نه ننوتل نو اوس وخت هغه کسان چې کافران دي یو حالت دویم حالت یې هغه کافران به څه کوي ښه خلک دي نه ينفقون اموالهم دوی به مصرفوي مالونه خپل مالونه مصرفوي له څه لپاره یې مصرفوي ته به وایې که نه موږ تاسو خلکو ویلې معاذ الله وایي دا کافران هم ډېر ښه دي موږ ته یې پم جوړ کړه برمې جوړه که نه دیوال یې جوړ کړه صحیح د دوی مال مصرفوي خو څه لپاره لیصدوا عن سبیل الله دویم حالت یې څه ده دوی به مال مصرفوي مصرف یې کوي که نه یعنې 3 تریلیونه ډالر امریکا په افغانستان کې مصرف کړي په تېرو 20 کلونو کې تاسو سیګار راپورونه وګورئ په تېرو 20 کلونو کې امریکا جمع دا نور ملکونه ورسره وو که نه 3 تریلیونه ډالر کېدای شي دغه ټول صحاب ډکه شي دا به هم کم وي دومره ډالر دوی مصرف کړي په افغانستان کې ولې لیصدوا عن سبیل الله چې د الله د لارې نه خلک واړوي هغه تعالی هغه منه د مړي ستا ته کله کله فکر کړو جوماتونه یې جوړول ته به داسې مخه خلک جومات یې جوړ کړي هغه خو د خپل محبوبیت تا زړه کې اچوي زه خو تاسو دومره ښه یم پاس نه مې بمبارۍ په کلي کې جومات شی دی په ښار کې جوړی دا کوم زیاده و نقیص خبره ده که نه تاسو فکر وکړئ نو دوی مالونه مصرف کړل د مال مصرفولو کې بله خبره وکړو ښه دا خلک هم وایي که نه چې امریکا ډېرې پیسې راوړې افغانستان ته که نه ډېر ډالر یې راوړل باران و داسې دې کې شک نشته دا و نو دوی چې د مال مصرفوو ډېر بخښونه یې وکړه موسسې وي انجوګانې وي که نه نو بالا بتر وو ورکشاپونه وو که نه سیمینارونه هم همداسې نو په څه خاطر دومره باریک مسایل دي که نه که تاسو خبر سئ یا به خبر هم یئ دوی په دې باندې پانګونه کوله خصوصا د بېحیي لپاره یعنې ځوانان خصوصا بیا ښځینه طبقه کشر دا بېحیا کي
داسې موسسې هم وي داسې موسسې کا یو موږ تاسې داسې یا به تجاهل کوو ځان به نه پوه کوو یا به پوه یو کوي به دغسې که نه یا به ځینې خلک خو دا پرمختګ بولي چې داسې ښځو ته به پیسې ورکولې چې تاسې صرف کالي واغوندئ که نه هغه کالي چې اسلام څخه خلاف دي که نه اسلامي روح څخه خلاف دي په بازار کې وګرځئ تاو را تاو سي چې د مسلمانانو نورې ښځې درنه متاثرې سي فیشن وکړئ یعنې په لوی لاس دا زمینه برابرېدله که نه که تاسو فکر کړي رادو ته به ښځې زنګ ووایي که نه داسې نه شرعي پوښتنه به یې کوله ضرورت به یې که نه ټپې ورسره ویلې که نه ټپې یې ویلې واو هغې به ورته دا څومره خوندوره ټپه یو بله وویه تاسو به اورېدلي ګوره دا دې ته کار روان و که تاسو فکر کړي مسلمانه ښځه بیا ځوانه جلکۍ هغه ته ازاد روا ده چې اذان وکړي نه ده روا ولې دې غږ پرده ده که نه شرعا اذان صورت موقت د اذان به نه کړي په جګ غږ به تلاوت هم نه کړي چې باید یې څوک وانه نو بیا ټپه ورته روا ده پردي سړي سره سندر ورته روا ده بیا هغه هم په یادو لارې چې زرګونه خلک یې اوري نو دا کوم ثقافت دا ته څنګه پرمختګ بولې دا څنګه یې ښځې حقوق دي که دا خو د دوی بېعزتي ده ګوره بیا به د یولس بجې کې زنګ ورکړو تاسو مې اورېدلي څه دې پاخه کړي دي ګرانې څه دې پاخه کړي لوبیا ها ماشاءالله کور دې ځانې کړنګ ستې لوبیا څه کوې نو دا بیا هسې رغږولې که نه دا ترتیب یې ورسره کوو او ډېر مصرف که تاسو فکر کړي به تلویزیونو کې چې کله به نوروز یا باختر و که نه اله اریانا سید ده ستاره افغان یو خپرونه وه که نه ستاره افغان کې څه و ستاره افغان کې دا و چې ښه سندرغاړي د رامعرفي کړي یعنې افغانان ټول د سندرغاړي دي بس دې ته به هنر ویلې زه به دې کې بحث نه کوم که نه چې دا هنر غزا زموږ اصل موضوع څه ده که نه دوی په دې مصرف نو موږ ستاره قرآن ولې ونه لرو ستاره حدیث ولې ونه لرو زه ستاره افغان څه کوم چې سندره به یې هلته سټیج کې به ولاړې وړې وړې جلکۍ وړ وړ هلکان په دې مې پیسې مصرفولې نو رانه سید مو په داسې حالت کې راغله که نه ټول هر څه به معلومېدل که نه اکالي دې لباس جو توټک هر څه به معلومېدل ډېر خطرناک حالت کې به راغله او ځوانان مو ورته ناست خلک او نور ورځې به بس په د سندرې ته پسې که نه مولانا پېژګر رحمه الله خبره که نه چې مور دویم واده مو دا څه دي یو بد حالات به وو که نه سندرې موسیقي اخترو کې که نه نو دوی د اعمال ولې مصرفوو داسې نه و چې مصرفه کول لیصدوا عن سبیل الله چې خلک د الله لارې نه واړوي د دین نه یې واړي شریعت نه یې واړي ثقافت تر واخلي ارزښتونه تر واخلي کورنۍ نظام تر واخلي بېحیایي کي د کفر او د مسلمان فرق ونسي اسلامي اخلاق تر واخلي ارزښتونه جهادي روحیه چې خلک بیا ټول په ښځو مصروف سي بس پیسه ده ښځه ده خوراک ده اسلام دفاع نشته د اسلامي خاورې دفاع نشته نه نه که تاسو فکر کړي محترمو پخوا تاریخ سړی وګوري که نه مخکې به ځوانانو څه کول نو محمد ابن قاسم ولس کلن و چې سیند یې فتح کړ اوس ځوانان څه کوي ولس کلن ځوان ته وایي جهاد به یې پېژني نه به د اسلامي نړۍ د یو ځای کول به فکر کې هم نشته چې اسلامي نړۍ چې ده موږ څوک یو هدف مو څه ده آینده به څنګه وي دا کار سوی دوی باندې مصرف سوی ده لیصدوا عن سبیل الله ډېر خلک یې واړول که نه ډېر خلک که څه افغانان ګوره فطرتاً قوي خلک دي ښه خو پیسو ته ټینګې نه دي ګوره هر څوک اوړي سړی نو چې هلته پیسې در کې معاش برابر وي که نه ترتیب برابر وي زه هر څوک بس دا کوشش کوي یا یې ظاهرا صرف اړولي وي یا سم ورسره اوښتي وو مکمل دوی ترتیب باندې روان وو که نه کفر ته خدمت کوو ډیموکراسي ته خدمت کوو محترمو چې کله دوی دا کار کوو فسینفقونها دوی به د مال مصرف هم کي مصرف یې کوي که نه $100 $3 تریلیونه دوی مصرف کړل تو کفارو که تاسو فکر کړي دا ډالر یوازې په نظامي برخې نه مصرفېدل ښه په نور کلتوري برخه کې کلتوري یرغل هم کړی وو ښه فکري یرغل کلتوري یرغل یو ورځ مې اورېدل دوی به چې یو مزایل د بې پیلوټ نه ویسته که نه ځینې داسې مزایل پکې وو که نه چې یو مزایل چې بې پیلوټه تیارې ویسته $1 لک قیمت یې لاره ښځه دا حسابه وه په چا ویستل کېده په داسې یو کور خټین کور باندې چې هلته موږ تاسو افغانان مجاهدین به پکې وو علما یو داسې جومات خټو نه جوړ چې $10 قیمت یې هم نه لره ولې $1 لک بم پاچو دا به پرېږدو چې دا مجاهد و دا سړی مجاهد و افغان و مسلمان و انسان و که نه نو ته د بشر حقوقو دعوه کوې ولې د بم پاچو $1 لک بم پیدا دا کور د ماشومانانو هر څه منځه تلل او دا خو دروغجنه واده ده دوی هیومن رایټ بشر حقوق کومه دي نو زه د دفاع حق نه لرم ته ما ته 10 کیلومتره لږ نه راغلی مال مصرفوې
زه د خپل ځان دفاع حق نه لرم چې خپل اسلام ایمه اسلامي نظام ولې د باندې ړنګ کړي ته باندې کوه ته ما ورځ باندې کوه ایمه خپل ملک ته ولې ما خپل نظام ته نه پرېږدې تا ولې خپل نظام جوړ کړی ده تاسو فکر ده ما ولې ما نه نظام اخلي د 10,000 کیلومتر لرې نه راسي 12,000 کیلومتره ټانګ رپسې راولي توپ رپسې راولي تیاره رپسې راولي ما ولې دلته اوس به درته ناست یم بنګړي درته واچوم دا کله نه مني ګوره ښه تاسو فکر وکړئ د ذهن کې دوی چېرته 1.5 لک پوځ یاد راوستلي وو دلته ته فکر ده که نه اصل کې هغه د موږ د اسلامي نظریې سره خلاف دي موږ د اسلامي نظام د اسلام سیاسي نظام سره خلاف دي مخالفت کوي دا نه غواړي دلته حاکم سي پاتې سي که نه ویرشي غځېږي داسې ته لمانځه هم ډېر کار نه دی لمونځ کوه که نه خو اسلام سیاسي نظام ته به کار نه کوي په محترمو دوی یو ټانک څومره قیمت لري 1000 لکه قیمت لري که نه نو الحمدلله مجاهدین ته الله داسې رقم بیا ارزانه شیان ورکړي یو بشکه چې 2.5 سوه افغانۍ قیمت هم نه لري دوی 1000 لکه ټانک په هوا ته که نه سلامونه به وویل محترمو دا یو تکتیک و که نه الله په مجاهدینو ته اساني ورکړې وه نو دوی به دا مال مصرف کړي ښه ډېر مال نظامي برخه کې که نه نور ملکي برخه کې داسې نه ظاهرا ځینې ګټې هم لرلي که خو دوی خو کار څه ده خلک د دین نه اړوي دوی په مقابل کې مقاومت ونه کړي خاصې دا مال مصرف بیا به څه شي ثم تکونو علیهم حسرة بیا به ډېر پښیمانه وي ولې پښیمانه وي دوی پښیمانه دي که نه دي قسم په الله کره دا ټرمپ لیونی خو تاسو اورئ یو ټویټ کړی و که نه نظامي پریډ یې ول د اسلامي امارت مجاهدینو که نه دفاع وزارت چې کوم پریډ وکړ او اصلي نمایش ته کېښودلی که نه دوی امبي ټانګونه غټ کشتي ټانګونه که نه چې والا دا خو سخت زور لري سپین بیرغ جوړ کړی ټانګ امریکایي او سپین بیرغ د اسلام په ولاړ وي جو بایډن هغه ته ویلي وو چې جو بایډن ماشه دا بېرته ته راوله نو دوی نو تقریبا ډېر وسایل پاتې شول دا 10,000 نظامي تجهیزات موټر که نه در پاتې شول دا دوی ته په زړه چېرته لوري که نه دا ټویټ یې کړی سخت سوځېږم نو سخت پښیمانه وي ثم تکون علیم حسرة بیا به دوی باندې ډېره پښیمانتیا راسي دوی خو دا اراده نه وه چې داسې دوی خو که فکر مې کړی په اخر وخت کې که نه تور جمهوري اداره چې وه که نه بابا چې و بابا ته په اخر وخت کې څه وویل تاسې سر شوکئ اوس هم شته وایي ته خو 3 لکه پوځ هم درته روزلی ده پوځ هم درته روزلی ده سپر کې تېل لرئ جنګ وکئ دفاع خپله وکئ که نه دوی خو دا اراده نه وه دوی دا اراده وه چې د کابل څنګه جوړ ده بېرته وران سي لوټه لوټه سي که نه جنګ وسي نو بابا که په هر تللی که نه کور آباد جنګ ونه سه که جنګ څه وایم داسې نه دا جنګ به بیا هم کېده ښه اسلامي نظام به راته که اخر سهار خو اوسه پر روان وایم خو دغه چې کې بابا که په هر دا کار کړي ښه کار یې وکړه که نه ښه کار یې وکړه د کفر دسیسې ټولې ختمې شوې لاړ کرار کېناست پوه شي نه کېږي نوره یعنې کابل سالم پاتې سه نور ښارونه هم اکثره سالم پاتې سول که نه څه ناڅه جنګونه چې وسول خو ټولو ښارو کې ونه سه که تاسو فکر کړي تر دغه وخته پورې بابا ډېر ښه سړی و که نه زر کلن هم و مفکر هم و د اوباما استاذ هم و خو چې کله یې تېښته وکړه فرار ورته یې تېښته ورته هر څه نوم چې ورکوئ نو ښه کار یې وکړه نو وروسته همدغو کفارو چې دا یې ملګری و دوستي لاس یې ورسره و تړونونه یې ورسره و څه یې ورته ویلې غل دا پیسې یې وړې غلا یې وکړې ته څه یې مخکې مې نه یې کړې مخکې ولې غل نه و خو که د دوی په طبیعت کار کوې بیا بابا مې زر کلنه مې ښه سړی مې خو که دوی د طبیعت خلاف کار وکړې یعنې جنګ دې ونه کړي که نه د خپل منځ کې د مسلمانانو سره نو بیا فراري یې او بد سړی پیسې دې وړي دي غل یې او دا یې پوره خبرې یې پسې کولې خپلو امریکانو پسې کولې دا یې ورسره جوړ ګوره ملګری یو په اصطلاح نو دا صرف داسې دي استعمالول کې استعمالي دي که هدف یې در پرې پوره کېږي فبها ونعمه که نه در پرې پوره کېږي ذاتي هېڅ هم نه نو دوی به ډېر پښیمانه وي اوس هم پښیمانه دي که سخت پښیمانه دي خبرې کوي که نه بدرد وایي دا ولې هلته پاتې شول زړه یې سور اور بلېږي که سامان اصلحې و د مسلمانانو مجاهدینو لاسته ورغلې او ثم یغلبون بیا به مغلوب سي شکست به وخوري الحمدلله شکست یې وخوړ څومره پیسې دوی مصرف کړي او یعنې چې خلک لارې نه واړو څه نه څه ورڅه واوښتل ورسره لاړل که نه که فکر مو کړی چې کوم دوی سره فکرا نظریان جوړ شوي وو نو د کفارو نه دوی ډېرې مخکې منډې ویلې داسې که 5 کاله مخکې حالات زړې که نه څه کم 5 کاله مخکې څوک په زپاني کې خوسي وو څوک د تشناب چپړو کې خوسي وو که نه چا په چلان موټر پاتې وو وایي هوی څوک په ټوروب څخه خاخ وو چیرې ځې وسړی یعنې دومره دا فکر خطا شوی تاسو فکر کړی که نه چې دا مجاهد داسې معرفي شوی چې دا وحشي ده خوړل کوي دا خو د خپل مسلمان ورور ده مجاهد ده یعنې دومره تبلیغات شوي وو که نه تاسو 5 کاله ووتل اوس به تاسو ته اندازه لګېدلې دا څوک دي دا ترهګر پر معرفي شوی وو مجاهد
د چې په نوم باندې پسوي پنجابي په نوم باندې پسوي د سره خپل ته سره خپل کولاړو د خسړ یو سپین چرګو خو هغه پنجابي تروریست ترهګرو کومه ده اول دښمنی ګوري د پنجاب سره ده کنه لارې بندې دي کړه صحیح ده کله کله سره مجبوري حالت استثناء حالات راځي کا خو د خو دې معنی نه د چا غلام ده د افغانستان غوندي اوسنۍ نظام کنه بل شک تاسو به مینئ خپلواک نظام مستقل نظام په نړۍ په ملک نه په کفار ملکونو نه دي یا څو مستثنا کنه اسلامي حدود به نه دي خپلواک په اوسنۍ حالاتو کې افغانستان نه بغیر نو محترمو ثم یغلبون بیا ودی شکست مخري ماتي بوخري لاړ بس اځینې شادروي کې وتخیدل وسره او شکست یې وخوړ هم کفار وخوړ هم دوی الاسپوس ورسره هغه ورسره لاړل اوس یې غږ نه کنه غوړې دربې راشي کنه نو څه پایده اسلام په دې خبرې کوي ګونګاریږي پریکس داخله خدمت کوي تر 15 کال سمر کار سوی د پښلو کالو کې نه سوی د 15 کال بعد نور وګوره بیا او اخیری حالات بیا اخرت حالات د شپه خو د دنیا او چې ولذین کفروا الى جهنم يحشرون همدا کافران بلا جهنم ته لېږل محترمو دغه آیت کې به دا بیانېږي چې کافرانو دښمني موږ سره د یوې ورځې نه ده د سنه چې کافرانو ماته یو خړه اوس ناست دي غلي ناست دي اوس میډیا برخه ده تبلیغات کوي کنه پوښ تبلیغات کوي کنه دا نظام څه نشي کولای ظالم ده خځو حقوق دي دا دي پراکای واسه خواني نظامیان یو وزن کوم دي خروخه کوم کې جنازه وسو تاسو لیدلې صحیح د حالات به شخصي غږ بچا اخیستي یو نیم کنه هم ډیر کم نو اوس غری نه دي ناسخه ګوره الله څه فرمایي دلته د سورۃ بقره 200 نمبر آیت ته دا آیت معنا باندې پوښتنه دوی څه کوي الله فرمایي ولا يزالون همیشه به دوی یقاتلونکم جګړه بکی مسلمانانو سره د کافرانو حتی تر دې حتی کنه محدث مضارع داخل سمانه کنه مولانا ان ترڅو دا جګړه رواني ترڅو پورې هي حتی يردوکم عن دینکم ترڅو چې د مسلمانان له دین واړوي یسنه واړوي د دین نه واړوي خو ان استطاعوا کو طاقت ورسی قسم فله که طاقت ورسی کنه طاقت والله که په دنیا کې رضوان کول حق درکې دومره د آیات ساتي تاسو فکر کړی چې اول وخت کې امریکایان جمع ناټور سره د افغانستان ته څه ویلې طالب یا مرګ یا جیل زندان یا به وزلګي یا به ګونتنامو باګرام او پرچخي زندان ته ځي حق ځون حق نه ورکاو خو اوس هغه مجاهدین علما طالبان ارکې راسي اوس نظام چلی یا الله بل خوخه دوی یو څه خوخه ځینې بیا چې نه دا راغلي په خپله خوښه لاړل کور دې نکړل دا په خپله خوښه چېرته تلل دا مصارف ته وګوره څومره مصارف یې کړي دا دغه د وطن لپاره په نیت نه راغلي دا د چورکولو په نیت دا موږ دلته نظامي حاکم بو ځینې خلک مو ویلې کنه بیا مولا ولا کا راسي طالب کنه چې ولا کا بیا ته راسي دا راغلی پټکای ول پول تاو کړی محترمو همیشه به دوی موږ سره جګړه کوي د کافران ترڅو حتی تر دې چې دوی موږ دین نه واړوي خو که وسې ورسېږي که وسې نه رسېږي بیا به خټه پوسه ځان ته جوړېږي بیا به ځي محترمو ډېر بیدار اوسېږئ د کافرانو جګړه کله نظامي شکل کې وي کله فکري شکل تبلیغاتو په شکل کې وي نو هېڅکله تاثیر لاندې رانسئ نظامي بخش مو تر ګټل الحمدلله چې موږ سره نور نړیوال فکر وي چې د اسلامي نړۍ سره یو ځای کړو یو ملکونه یې مباسو نو دوی همیشه موږ سره په جنګ کې دي چې دین نه مو واړوي قسم درته کوم دوی دا کوشش کوي نو اتا صرف دا دوی دا نه غواړي صرف موږ هم بدلوي موږ دین بدل کړي دوی داسې وایي نړیوال فکر ولري ډیموکراسي کوي یعنې امریکایي اسلام یو موضوع د وروسته بیا انشاءالله کېدای شي موضوع به دې کې وړاندې کړو امریکایي اسلام آیا ډیموکراسي کفر ده که اسلام دې کې بیا تشریح کوو انشاءالله او بل محترمو په دې آیت کې الله بیا داسې فرمایي دا د آل عمران 13 نمبر آیت ته صرف قرآن کریم آیتونه مې وروړي دي کې حدیث هم ډېر شته مل د موضوع ډېره لویه رسي تاسو صرف د آیتونه ذهن ته وغورځوئ چېرته بحث مباحثه یو ځای کې مجلس په دغو آیتونو باندې تاسو دا موضوع ورته ثابتولی شئ قد بدت البعضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر دا کومې خبرې چې د کفر نه تاسې اورئ که نه فلحال د اسلام په خلاف دا خو صرف دوی په خولې خبرې دي قد بدت البعضاء ښکاره سوی د بغض کینه ضد من افواههم د دوی د خولو نه
او وما تخفي صدورهم هغه دښمني چې په زړه کې پټوي کافران اکبر او ډېره لویه ده. اکبر اسم ته ډېره لویه ده. اکبر دا کافران چې دښمني د مسلمانانو سره دښمني لري کنه په خلو باندې سی وایي دا خو ډېر عادي خبرې دي چې په ځل کې کومه دښمني د اسلام سره د مسلمانانو سره د اسلامي نظام سره اکبر هغه له دې ډېره څو چنده زیاته ده. قطعا کافر دا نه غواړي چې یو سیمه کې د اسلامي نظام راشي نه غواړي. ولې وجه دا ده چې اسلامي نظام بیا نور اسلامي هیوادو ته ځي دوی تسلط په ختمېږي. مثلا د اسلامي هیوادونو دوی ډېر پیمانه تیل وړي سره زر تر وړي مسخر کړي دي کنه دوی امر لاندې دي تجارتونه ورسره کوي دوی په خوښه یې کوي بیا خو دوی ګټې لاس نه وځي. او بلکې مسلمانان خلافت جوړ کی کوي سي بیا دوی دعوت ورکوي کنه اسلام چې مسلمانان سي. او محترم اخیری ایت په دې موضوع کې نن دا کافران کوشش دا کوي د اسلام رڼا د اسلام ډیوه د اسلامي نظام ډیوه مړه کړي خلکو ته پیدا ونه رسیږي. خو الله څه وایي الله وایي دا به زه پوره کوم د اسلامي نظام به زه ځلوم اگر چې کافران دا بد ګڼي. ګورئ یریدونه دوی دا اراده لري غواړي دا کافران لیطفئوا نور الله چې مړه کړي ډیوه د الله چې اسلام ده اسلامي نظام رڼا مړه کړي خپله یې مړه کړي د خپل لاسپوڅو یعنی هر څوک چې اسلامي نظام په خلاف دعوا ورکړي جهاد صرف د کافر په خلاف نه ده هر څوک د اسلامي نظام په خلاف وي یعنی بغاوت کوي سراجګي یو نوم النوم باندې سی کنه ازادي په نوم ته څنګه موږ غلامان یو نو دا باغیان دي او د جهاد فرض ده. ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه زکات د منکرین سره په خلاف جهاد نه کوي او کافر نو اسلامي نظام د مسلمانانو لپاره عزت ده او په دې کې موږ تاسو عزت خوندي ده امن کیو او سپر ده ډال د متاسل پر اسلامي نظام. محترمو دوی دا غواړي د رڼا مړه کړي د اسلام رڼا مړه کړي د اسلامي نظام ډیوه مړه کړي. ولې که تاسو فکر کړي په تیر جمهوري دوران کې دیموکراسي په وخت کې کنه په ټولو ولسوالیو کې جنګ وکړو 360 خو په رسمیت پیژندلو د دنیاوالو اوس امن ده جنګ نشته. ولې مونږ پیژني دوی اسلام سوران دي اسلامي نظام سوران دي نور وجه نشته اوس امن ده. ولې مې نه منې په رسمیت بس حسبنا الله ونعم الوکیل متعلا کافي ده نه مونږ منې ښه. نو دوی دا غواړي چې دا ډیوه مړه کړي د الله د اسلام ډیوه بافواههم په خپل خولو باندې والله متم نوره الله پاک پر کوونکی د رڼا ده دا ډیوه به الله ذریعه د اسلامي نظام بالا راوړي. الحمدلله اوس راوستلی نور ملکو ته ان شاء الله غزي اسلامي خاورې کنه اگر چې ولو کرے هر کافرون اگر دا کار کافران بد غني بل ذکر راځي ولو کرے هل مشرکون مشرکان دا بد غني اسلامي نظام دی قائم سي الله دا وز پر کو نو دا الله وادي رښتینی دي په افغانستان کې پر کړی الحمدلله موږ دعا دا کوو چې نور ملکونو ته ورسیږي دا دیوه. نو د کافرانو شوګو حالات تاسو ذکر دوی دښمنی سه همیشه براوانی ولې چې موږ دین نه واړی خو طاقت ورسیږي ورسیږي او بل داو چې دوی چې کوم په ظاهر خبرې کوي دښمنی هغه کم دي اس سینو کې ساتي سینو کې غاړي دي او بل دا چې دوی دا کوشش کوي د دیوا د اسلامي نظام رڼا مړه کی او الله به دا پر کوي دوی به ارمان نه پر کوي یعنی الله به د اسلام دین غالب راولي قوي کوي به په نور باطینو دیموکراسي جمهوریزم کمونیزم سیکولریزم دا به ماتي خوري تاریخ په وګړو کې مخړلې دا بیا به خوري په نور ملکونو کې به ان شاء الله خوري. الله مو وساته الله دې تاسو درس قبول کړي. نو محترمو کوشش دا پکار ده چې درسونه خو په غور سره اورئ کوم ځکه کې اصلاح فاتر کوم خبره کوله هم تاسو مشترک کولای شئ دعا وکړئ الله پاک دې قبول کړي یا الله پاک موږ فکرین حراب نه وساتي خدای دا ځوانان راځي عقیدې کوي خدای پاک فکر نه کوي موږ درس خالص لله فی الله تعالی لپاره یا الله وګرځوي خدای پاک مسلمانان ټول متفق متحد کړي اسلامي امت متفق متحد کړي د کافر د سینې موږ ټول وساتي تر ناراضي سي یا الله پاک اسلامي نظام د موږ افغانستان اسلامي امارت هم په عدل سره بقا ورکړي د مشر شیخ صاحب ساتنه وکړي حفظه الله تر کشر مجاهد پورې ټول وساتي موږ د خويندو مې عزتونه ټول وساتي تر ناراضي سي وصلی الله تعالی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.